از ښاغلي فریض الله صاحب څخه هیله کوم چې راشم مشر تاسو ته واورم. امین کله کله ټوکې کوي وایي چې یو سړی وایي زموږ کلي کې 10 کاله چرسیانو سره ناست وي چرس یې څښل نو پس 10 کاله ویل چې خدای دې خیر کړي چرسي نه شم که نه زه به څو شعرونه به شکل نن بیا یو شعر نوشته کړو یا به چې چېرته یار صاحب شاګردانو کې که ومني شاعران نه شو نو ما یو غزل غوندې نوشته کړې خدای دې وکړي چې اول یار صاحب اجازه راکړي او بیا درانه شاعران چې هغه د وزن قافیې دغه د وړاندې نه ښه کتلی شي او وزن کولی شي چې وزن دې ورکړي خیر دی د احترام په خاطر مالی شي خیر دی که وزن یې نه بیا لیکلیک ته دې وکړو د غزل په ده شروع کېږي وایي چې هسې نه به وي دنیا کې د بل چا مخ دومره ښکلی او صفا دی یاره ستا مخ چې د زلفو کې سپین مخ کله څرګند شي چې د زلفو کې سپین مخ کله څرګند شي د نون غاړې روان شي د سبا مخ که ګذر دی په حرم د ګلو وشي درنه پټ کړي وشرمېږي د حیا مخ چې څوک تاب د لیدو نه ویني په ځان کې چې څوک تاب د لیدو نه ویني په ځان کې ودې نه ګوري رقیب په خپل سیا مخ د امید غوټۍ به هله د چا ګل شي د امید غوټۍ به هله د چا ګل شي که ته یو ځلې ښکاره کړي د وفا مخ روشني چې څومره تیزه د هر څه ده روشني چې څومره تیزه د هر څه ده پرې سېزلې چې پتنګ دی لا پخوا مخ غشي تیز لکه خنجر په زړونو ولې غشي تیز لکه خنجر په زړونو ولې هېڅ خطا نه ځي لګېږي پرې رسا مخ په سرکو شونډو خندا به کړي مدهوشه په سرکو شونډو خندا به کړي مدهوشه که نصیب د چا پیرزو شي د روا مخ په قیمت د یو کتو کې سر قبول کړه په قیمت د یو کتو کې سر قبول کړه که ارزانه نه وي تشه د سخا مخ او د صافي اروا به بیا بیرته ژوندی شي د صافي اروا به بیا بیرته ژوندی شي که دې ولګېدو مخ باندې زما مخ